السلام علیکم قدرمنو. نن ماول د ښځې د وجود په باره کې، د ارزښت په باره کې، د مقام په باره کې به تاسو ته خبره وکم. هر انسان، هر وجود تر ما پورې دا د ښځې په نس کې جوړیږي. د ښځې له وینې، د ښځې له کیلشمه، د ښځې له ویټامین، د ښځې له فولادو انسان تخلیق سي. 10 میاشتې د ښځې په بدن کې تیر کې. کله چې انسان د ښځې په بدن کې ژوند ومومي، بقا ومومي، نو چې دی د شپږ 7 میاشتو سي د ښځې په نس کې لغتي شپه ورځ دا ښځه آرام ته نه پرېږدي، خوب ته نه پرېږدي. او چې کله دا ماشوم، دا انسان دنیا ته راځي، ښځه له مرګ سره مخامخ کړي. او چې کله پیدا سي بیا ښځه په غېږ کې 2 کاله شیدې ورکوي، تر 10 کلو پورې خدمت کوي، بدن یې پاکوي، داسې یې ځوان کړي، ږیره یې په مخ راسي، برېت یې په مخ راسي، سیال سي. بیا دغه انسان ښځې ته ودرېږي، د ښځې مخ ته ودرېږي، د ښځې په وجود باندې ګوتې پورته کوي، ښکنځل ورته کوي، بې عزته کوي یې، پریشانه کوي یې، په دې دنیا کې ژوند ورته دوزخ کړي. قدرمنو، نن په افغانستان کې د ښځو په تعلیم باندې بندیز لګول سوی دی. 2م کال روان دی. اسلام، قرآن، د دواړو جهانونو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښځې د تعلیم اجازت ورکوي. اسلام وایي چې تعلیم په ښځه او نر فرض دی. بیا دا خنډونه ولې، بیا دا تکلیفونه ولې؟ دا ټولنه یوه ښځینه ډاکټر ته ضرورت لري، یوه ښځینه معلمې ته ضرورت لري، یوه ښځینه عالمې ته ضرورت لري. زموږ په پښتنو کې، په پښتانه وطن کې د ښځینه عالمو ډېر کمښت ده. داسې عالمانې نشته چې هغه له دین سره بلد دي، د دین معلومات لري، عالمه مفتي، داسې ښځې نشته. نو د ښځو تعلیم بندول زوام دا به له انسانیت سره، له پښتنو سره، له ښځو سره یو ناوړه ناروا چلند وي. خواست کوو، طالبانو ورونو ته خواست کوو چې مه کوئ، مفتیان راوغواړئ، د عالمانو جرګه راوغواړئ، له پاکستانه، له دنیا عالمان راوغواړئ، دیني عالمان راوغواړئ. پر دغه فیصله باندې تاسې نظرثاني وکړئ او د قرآن او د حدیث د اسلام په رڼا کې، د پښتونولي په رڼا کې د ښځو د تعلیم اجازه ورکړئ.